الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. كتاب رياض الصالحين 9 نمبر باب دا شروع کیږي. باب دې په باره د دې کې چې په خو کارونو کې خي طرف دا مخې کول یو سنت عمل دی، او موږ او تاسو دین اسلام په ښایسته کارونو کې په خو کارونو کې د خي طرف مخکېواله دا ښودل چې دا یو غوره عمل دی، مستحب عمل دی. لکه اودس کې خي طرف مخکې کول، دغه شانته غسل کې اول په خي طرف باندې اوبه اچول، جامو اغوستلو کې پیزارو دغه شانته چپلو پیزارو اچولو کې دغه شانته خي طرف دا مخکې کول، پرتوګ اچولو کې اول د خي طرف په دا مخکې کول، جمعه ته داخلېدلو کې خیخ په مخکې کول، مساک والو کې اول خي طرف مخکې کول، دغه شان د سترګو تورولو کې اول خي طرف مخکې کول، نوکالو وړو کولو کې خي طرف مخکې کول، بریتو والو کې اول خي طرف مخکې کول، دغه شان د خرګونو وستلو کې او لرې کولو کې خي طرف مخکې کول، د سر خریلو کې دغه شان ته والسلام من الصلاه په مانځه کې سلام ګرځول خي طرف اول مخکې کول، خوراک کې خي لاس مخکې کول، سکاک کې خي لاس مخکې کول، چاته لاس ورکې مصافحه کې خي لاس مخ ورکوه، او دغه شان ته حجر اسود هغې ته سلام اچولو کې په خي لاس باندې سلام اچول، بیت الخلا او باتروم لیټرین نه وځي خیخ په مخکې کې چا نه شی اخلي چا ته شی ورکې دغه شان ته په خي لاس باندې اخیستل او ورکول کول، داسې نور چا ښایسته کارونه یې په هغې کې خي طرف مخکې کول. او کوم چې ضد وي داسې یو پلیت غوندې کار وي، لکه دغه شان ته لاړې توکي یا خلاص کې سړی ګزارئ، چپ طرف ته به یې سړی ګزار کړي، دا سنت عمل دی. او باتروم د سړی نه وځي پلش ته خیخ په چپ اخ په مخکې کول، دغه شان جومات نه سړی وځي چپ اخ په مخکې کول، پیزار سړی وباسي یا سړی پرتوګ وباسي، جامې وباسي، نو دغه شان ته چپ نستوڼه اول وباسه، پرتوګ کې چپ اخ په اول وباسه، استنجا په چپ لاس باندې کول، داسې نور دا سنت عمل دی. الله تعالی قرآن کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه. الله فرمایي هغه څوک چې هغې ته عملنامه ورځ په قیامت باندې په خي لاس باندې ورکړی شي، دا سړی به د ډېرې خوشحالي نه وایي ای خلکو راشئ تاسو زما د عملنامه چې دا ما ته په خي لاس باندې راکړه شو دا تاسو ولولئ زما عملنامه چې ما په دنیا کې ښایسته کارونه کړي. یعنی هلته الله تعالی نیکعمله خلکو ته اوچتې مرتبې والا خلکو ته به الله عملنامه په خي لاس باندې ورکوي، ځکه خي طرف سره الله محبت کوي. بل ځای کې الله تعالی فرمایي سورة واقع کې فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة، الله فرمایي هر چې د خي لاس عملنامې والا دي څومره ښایسته حال به د خي لاس عملنامې والاو دپاره الله دې موږ تاسو ته عملنامه په خي لاس راکړي. الله صفت کوي ما اصحاب المیمنة، څومره ښایسته حال به د خي لاس عملنامې والاو د خلکو دپاره. واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، او هر چې د ګس لاس عملنامې والا دي څومره بد حال به د ګس لاس عملنامې والاو دپاره چې چا ته په چپ لاس باندې عملنامه دا میلاو شي. الله دې موږ تاسو ته وساتي. اول حدیث دی عن عائشة رضی الله عنها قالت، عائشة صدیقه رضی عنها فرمای كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله. رسول الله صلى الله عليه وسلم با په خپل ټولو کارونو کې خي طرف سره مینه کول او هغه به خوښاو. فی طهوره
دغه شان د خپل پاکوالي کې او داس پکې په خلاص خي طرف به ول وینځو غسل به کول په خي طرف به ول با چولې وترجله او دغه شان د ویختان چې به ګمنس کول په اول به خي طرف ګمنس کو او خي طرف د خپل ویختان دغه شان د خي طرف به ول مخکې کو ګیره به ګمنځوله نو دغه شان د خي طرف به ول مخکې کو تیل به ول خي طرف به دغه شان د اول مخکې کو وتنعله او د الله پیغمبر دغه شان د پیزارو اچولو کې هغه به د الله پیغمبر خیخ په هغه تول پیزار اچو دویم حدیث دی هغه د عائشہ نه هادي هغه وی كانت يد رسول الله صلی الله علیه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاص چې دا به د پاکو شیانو د پاره وو دغه شان ته د خوراک د پاره به خلاص استعمالو وكانت اليسرى لخلائه وما كان من اذى ها بالکل نو د الله پیغمبر دغه شان ته هغه به چپ طرف چې به استعمالو چپ لاس چې به استعمالو هغه به دغه شان ته لخلائه وما كان من اذى د الله پیغمبر به دغه شان ته د اسماء د لپاره استعمالو استنجا د لپاره به استعمالو او هغه څه د لپاره چې دغه شان ته هغه به شان ته یو د ګندګۍ کاری د خک کار نی دغه د لپاره به نبی اسلام چپ لاس استعمالو دریم حدیث ته ام عطیه رضی الله عنها نقل دی دا وی چې ان نبی صلی الله علیه وسلم قال لهن في غسل ابنته زینب رضی الله عنها د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور فاطمه و زینب رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم زنانو ته ویله هغه زنانو چې د هغې د لورې لمبوله دې زنانو ته ویله ابدأنا بمیامنها ای زنانو تاسو چې دا مړه لمبوئ دا زما لور چې لمبوئ تاسو اول د دې ښي طرف تاسو مخکې کوئ یعنی په غسل کې دې ښي طرف مخکې کوئ غسل چې کوئ اول ښي طرف وینځئ بیا ول چپ طرف وینځئ ومواضع الوضوء منها او تاسو هغه د اودس د وینځلو ځای نه اول مخکې کوئ دغې نه یعنی د اودس د وینځلو ځای نه مخکې کوئ او چې غسل ورکوئ تاسو د ښي طرف ول مخکې کوئ او اودس ځای نه پکې مخکې کوئ په اودس ځای کې اول ښي طرف چې کم طرف دی هغه تاسو دغه شان دغه مخکې کوئ یعنې حدیثونه ټول نه معلومیږي انشاءالله د درې حدیث دې باب کې نور دي یعنې نه معلومیږي چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ښي طرف سره ډېره مینه کړې ده ورځ په قیامت به الله کامیاب او زنده‌باد خلکو ته عملنامه په خلاص ورکوي د ښي طرف سره تعلق ساتل خوراک کول سکاک کول مخکې چې کوم کارونه ذکر شو ښایسته کارونه دا په خلاص باندې راکړه ورکړه کول دا وړه خبره مه ګڼه اول چې مطلب موږ او تاسو دغه شان د میلمنو ته په حجره کې یا په یو ځای کې اوبه ماچو ښي طرف مخکې کا ښي طرف نه اول اوبه شروع کا دغه شان به د دسترخوان باندې لوښي چمدو ډوډۍ په وخت کې خیرات یا بل څه ولیمې ښي طرف اول مخکې کا د الله پیغمبر سره مینه کړې ده او الله رب العالمین به ښي لاس باندې کامیاب خلکو ته ورځ په قیامت الله به عملنامه ورکوي د الله او د الله د پیغمبر د ښو کارونو کې د ښي لاس سره دغه شان د ښي طرف سره محبت کړي جومات ته راځي اول ښي طرف دغه شان ته هغې طرف ته ورشه داسې مه کوه چې چپ طرف ته بیخي څوک نه ودرېږي د صف هغه وزن او توازن هم برابرول پکار دي مخکې راشه او ښي طرف ته کوشه ښي طرف ته کښېنې الله یې زموږ ستاسو دغه شان د قرآن او حدیث باندې عملونه برابر کړي الله دې موږ ستاسو نیک عملونو کې اخلاص پیدا کړي